वाह नाजी इकबाल دا ستا ژوند او دونه خوشحاله ته په دې ژوند باندې ومې منلې ډېر ښکلی دی ژوند دی که نه ښه دې مزې اخیستې دي د ژوند نه السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی په نازي اقبال باندې دی او نازي اقبال چې دی نو ښه مزې اخیستې دي خپل ژوند نه او ښه لوبې کړي دي خپل ژوند سره دا هم یو ډېر غټ اکټره ده ډرامې بازه ده دې ته هم چې دی نو ورلډ ریکارډ میلاوېدل پکار دي ورلډ ریکارډ کله به څنګه خبرې کوي او کله به څنګه کوي دې هم یو رنګ نه دی پرېښی کله خاوند نه طلاق اخلي او کله هغه سره بیا پاتې کېږي او د دې تصویرانو ته ما څه کړل زه ډېر زیات حیران شوی یم دا وګوره دا ستا ژوند دی او ډېرې دې مزې کړي دي چې یو ځل خاوند نه طلاق واخلي هغې نه پس بیا چې دی نو تاسو یو ځای پاتې کېږئ نو حرام اول به هم چې دی نو دا کار به هم نه کولو د طلاق هغه چې طلاق والا کار هم شروع کړی او طلاق دې ترنه واخیستو نو بیا ولې سره ولې پاتې کېږي ستاسو بیکګراونډ چې کوم دی شاته هغې هم درته څه نه وایي دونه زیات چې دی نو تاسو بېغرتوب شروع کړی دی او بیا ته چې دی نو خپل تصویرات څنګه اپلوډ کړې ستا دا تصویران د کتلو دي او دا خو هېڅ هم نشته ډېر هم چې دی نو ډېر ظالم ستا تصویران راغلي دي خو زه چې دی نو هغه مخامخ سکرین باندې نه لګومه څه ټایم ما صحیح که ستا دا ټول اصلیت حقیقت څه ټایم ما صحیح که نو زه حیران شم او ما دا وګوره مخکې دې چې دی نو کوم ښه کار کړی دی اوس چې دی نو دا وګورئ لګیا ده څنګه کارونه کوي او دا چې دی نو په لندن کې اوسېږي ډېر زیات فخر محسوس کوي چې دی نو زه لندن کې پاتې کېږم او کار دی دی ستا دا اوقات دی صرف خو الله پاک نه ویېرېږه لږ شانتې په زړه کې د الله پاک رحم راوله او دې ستا د دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي او لږ شانتې چې دی نو الله پاک نه ویېرېږه او خپل زندګي کې چې دی نو بدلاو راوله او ته تاسو چې دی نو یو ځای پاتې کېږئ نو هغه بیل کړئ او دې غلط کارونو نه باز راشه نازي اقبال بس ملګرو زما د نازي اقبال ته دا میسج دا پیغام و چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل دوستانو سره شیر یې کوئ او چې کم نوي دوستان راغلي دي زما په چینل باندې چې تاسو زما دا چینل ځان سره نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ او انشاءالله ډېر زر یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام